بسم الله الرحمن الرحیم. په نن ورځې ویډیو کې هم تاسو ته دغه ښایم چې آیا په یوه ورځ کې یا په یوه ګنټه کې یا په درې ورځو کې یا په یوه هفته کې 1000 سبسکرایبر او 4000 ګنټې واچ ټایم پوره کیږي که نه پوره کیږي. بل زه تاسو ته ورسره دغه ښایم چې ما کله یوټیوب خلاص کړی ده او په څومره وخت کې د ما 1000 سبسکرایبر پوره شو. تاسو یې ما سره په دې سکرین کتلی شئ، دا څنګه تاسو سکرین راولمه. په دې کې د ما د یوټیوب تاریخ چې په کوم ورځ ما یوټیوب خلاص کړی ده یا په کوم ورځ چالان کړی ده، سټارټ مې اخیستی هغه ښکاري تاسو ته. نو دا تاسو ته معلومیږي په دې کې چې په 5 د مۍ باندې 5 د مارچ باندې ما خپل یوټیوب خلاص کړی 2017 کې. خو دغه د ما سبسکرایبر چې کوم دي دا 13 یا 3 ورځې مخکې پوره شو، یعنې تقریبا 2.5 میاشتې دې واخیستلې. نو که څومره هم یوټیوبران دي، که څومره هم تاسو په دنیا کې وګرځئ، که څومره د خلکو ویډیوګانې وګورئ، دا خبره بالکل فیک ده، بالکل دروغ ده چې په یوه ګنټه کې یا په یو څه وخت کې تاسې سبسکرایبر پوره شي. سبسکرایبر څنګه پوره کېږي دې ترتیب درته ښیم. د دې دپاره به تاسو خپل پوره محنت کوئ چې څومره یې تاسې له وسې نه پوره وي، باید تاسې په یوه میاشت کې کم از کم 10 ویډیوګانې جوړې کړئ. نو خدای به یو وخت داسې راولي چې تاسې به یوه ویډیو وایرل کېږي. لکه زه تاسو ته خپله ویډیو ښیم، په دې ټولو ویډیوګانو کې ما دغه یوه ویډیو چې کومه ده دا وایرل راغلې وه، نو 15-20 زره ویوز یې واخیستل. نو په دې 15-20 زره ویوز باندې د ما یوټیوب چینل کم از کم 1000 سبسکرایبر، 1000 خو نو تقریبا چې 200 سبسکرایبر په دې باندې راغله، 800 سبسکرایبر او ورسره واچ ټایم یو 1000 ګنټې په دې باندې راغی. نو داسې چې یو دوه ویډیوګانې تا په ویډیوګانو کې وایرل شي، ما اویا ویډیوګانې ورکړې، د هغه نه وروسته د ما یوټیوب چینل 1000 سبسکرایبر واخیستل او واچ ټایم یې پوره شو. نو دا تا نه خامخا ټیم اخلي، دې ته به ته ټیم ورکوې، دا به ته بار ویډیوګانې اپلوډ کوې. او که ته د خلکو په دغه خبرو کې راشې چې ولا دا په یوه ورځ کې پوره کېږي، دا په 5 ورځو کې پوره کېږي، دا ټولې چټي خبرې دي او دا ټول دروغ دي. نو تاسې به خپل محنت جاري ساتئ، خپل محنت به کوئ چې تر څو پورې تاسې محنت کوئ تر هغه پورې به ستاسې یوټیوب چینل چلیږي. او هر کله چې یوټیوب چینل کې مونیټایزیشن پوره شو، یعنې 100 سبسکرایبر پوره شو، 4000 ګنټې واچ ټایم هم پوره شو، هغه نه تاسې خپل چینل مونیټایز کولی شئ. نو چینل چې مونیټایز کړئ، د دې مطلب بیا هم دغه نه ده چې بس تاسې مونیټایز کړه او تاسو ته په دې باندې پیسې راځي او ډالرې وي. بیا به هم ته محنت کوئ، د تا به یوه ویډیو اپلوډ کېږي، دا بیا هر کانټینټ خپل حساب کتاب لري. داسې کانټینټ ستاسې هغه په 1000 ویوز باندې $1 وکړي، داسې کانټینټ ستاسې په 3000 باندې $1 وکړي، داسې کانټینټ ستاسې هغه په 15000 ویوز باندې $1 وکړي. او دې کې داسې کسان هم شته چې هغه په میلیونونو ویوز اخلي او تاسو بیا هغه په خپله حساب کولی شئ چې هغه څومره ډالر ګټي. نو دا ټوله خبره چې د محنت ده. نو بالکل په دې خبرو پسې مه راځئ چې ګورئ په یوه ورځ کې یا په یوه ګنټه کې یا په یو څو منټه کې به یې تاسې 1000 سبسکرایبر پوره کېږي یا به یې تاسې واچ ټایم پوره کېږي.